अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तاسو به اوس ګوره په خپله د پارلیمنت چې کومه ویډیو ده چې د ټرانسجنډر چې کوم ایکټو د واده دپاره هغه پاس شو. तो हम इसको भी कमेटी को भेज सकते थे, मगर सेंस ऑफ द हाउस लिया जाता है। अगर मेजॉरिटी का ये सेंस हो कि नहीं इसको हमने पास करना है तो फिर हम इसको पास करते हैं। अगर मेजॉरिटी का सेंस हो और गवर्नमेंट भी एग्री करे कि इसको कमेटी में भेज दें तो तब कमेटी में भेजें। यहाँ सेंस आपने देख लिया कि 3 वर्सेस द इंटायर हाउस था, तो इसलिए मजबूरी। تاسو که د مرګرو په خپله سترګو مو کته څه فیکس دغه پکې نشته او همون صرف دا سوال وچتو چې مولیانو کمې درنه وکړې مسجد او مدرسه چې دی د هغې چوټیه وکړه په شپه ورځې په اسلام آباد کې جلسې وکړې ځای په ځای روډونه بند شو. هغه د دې حکومت د راتلو دپاره وه چې هغه به دې ته داسې بیلونه پاس کوي. هغې له شرم پکار دی چې د مهنګایۍ او د عوامو د مفاد په نوم باندې هغې حکومت واغستو او خپلو چې کم خوښ خلک وو هغې له ورکو. هغه خلک نن د اسلام خلاف بل پاس کوي. هغې مولیانو ته زما سوال د اوس په خلک دا خبر هم کوي چې مولیانو نه سوال کوي نو د پارلیمنت کې د ناس خلکو نه د نون لیگ نه پیپل پارټۍ نه نېشنل پارټۍ نه ایم کیو ایم نه ولې دا سوال نه کیږي. نو هغې نه دا سوال ځکه نه کیږي چې هغه خودي سیکولر او د هغې د حکومت راوسته چې کوم دی نو دا جی یو آی دی. کو جی یو آی حرکت نه کو نو د دې حکومت بالکل نه راتلو. هغې عمران خان د کرسۍ نه پاس او دی په کرسۍ کېنو چې دی به عوامو ته چې کوم دی سهولت ورکړي. د عوامو سهولت نه هغې خپل هوس په مخ راغستی دي او د هغې مثال دا ایکټ دی چې دا هغې پیش کو. بیا تاسو په جشن ازادۍ پر وزم د هغې هغه پروګرام کتی شي چې دا ټول د هوس خلکو چې د هوس اوږې دي د هغې یو ټوله ده چې راغونډه شوې ده او د خپل هوس د پوره کولو لپاره اقتدار غواړي. الله دې په ټولو مسلمانانو رحم وکړي او الله دې زمونږ په ملک کې صحیح اسلامي نظام او صحیح عقیدې والا او صحیح په صحیح معنو کې عالمان راولي چې هغه د خپلو دنیایي مفادو نه بهر صرف د الله د رضا او د الله او د رسول په قانون باندې کار وچلي. آمین. په ویډیو خوښ شوي لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ.